زما ځان او دا جهان قربان د جانان قربان د جانان قربان د جانان وطنا وطنا وطنا. نو کتونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، پښتو فلم انډسټري د کتونکو دپاره یو نوی فلم تیاروي. د دې فلم پر شوټینګ سیټ موجود یم. تاسو به زما د شا لخوا وینئ چې ډېر فنکاران ایکټینګ کوي، خپل فن په دې فلم کې ریکارډ کوي. د دې فلم نوم دی قربان د جانان. قربان د جانان فلم پر سیټ موجود یم. په دې فلم کې چې کم فنکاران د خپل فن مظاهره کوي، د هغو دوې خبرې له تاسو سره شیر کول غواړم. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د خدای چې بخونکی مهربانه دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څومره هم چې پښتانه دي، که د لر دي که د بر دي، ټولو ته زما د طرفه ډېر زیات احترامات. او فرست ټایم باندې یو فلم کې زه مین کریکټر کوم. د دې فلم نوم دی قربان د جانان. نو زه خپله باندې ډېره خوشحالي فیل کوم، او دا د الله تعالی خصوصي فضل و کرم دی په ما باندې چې ما ته یو داسې موقع میلاو شو ډېر په کم عمر کې، ډېر په لږ وخت کې، چې زه په فلم کې په لیډ کریکټر باندې کاست شوم ایز ا هیرو. د فلم کې زه را روان یم. انشاءالله دا فلم به لګي په 4 اکتوبر 4 اکتوبر باندې په پیښور کې صبرینه سینما باندې، او په کراچۍ کې رینو سینما باندې، او په سوات کې سوات سینما باندې. نو انشاءالله فلم امید دی چې ښه وي، او انډسټرۍ دپاره ډېره ښه خبره ده. زه وایم که چېرته دا فلم هیټ شي انشاءالله، نو دې نه بعد ټرینډ چې کوم دی یقیني به چینج وي. هغه خلک چې د پښتو فلم نه نفرت کوي یا د پښتو فلم ته په بد نظر ګوري، نو انشاءالله د هغوی دغه ګیلې به ختم شي. او زمونږ چې کوم ډایرکټر صاحب دی ډېر زیات سټرګل کوي، ډېر زیات محنتي دی، شاهد عثمان صاحب. او بیا د الله تعالی نه پس د زرغون پروډکشن ډېره زیاته مننه چې هغوی زه دومره قابل وګڼلم چې مطلب دومره یو غټه ذمهواري په ما باندې راچولې، او الله دې وکړي چې دا فلم کامیاب شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما چې څومره مینوال دي او په دې پاڼه باندې څومره کتونکي دي، هغوی ته خوشخبري دا ده چې قربان د جانان په دې فلم کې زموږ سره ډېر ښه کاسټ دی، رایټر، ډایرکټر، او ورسره چې کوم دی نو کوم آرټسټان دي. ځکه د ټولو نومونه اخلم نو دا ویډیو به ډېره زیاته اوږده شي، خو په دې به تفصیلي مرکه بیا کوو انشاءالله. او قربان د جانان به انشاءالله په 4 اکتوبر په صابرینا سینما کې پېښور، په رینو سینما کراچۍ کې، سوات سینما سوات کې، او انشاءالله تفصیلي مرکه به د عظیم مندوخیل صاحب سره بیا کوو. او دا تاسو ته یو خوشخبري وایي چې زما دا ګیټ اپ دی په دې فلم کې. نو پس چې کوم دی نو د مندوخیل صاحب لپاره دا یو وړوکی متکلیف کوو او خپل ګیټ اپ چې کوم دی هغه لانچ کوو. ډېره مننه. قربان د جانان چې نوم یې دومره ښایسته دی، نو فلم به یقینا چې ډېر زیات ښایسته وي. ملګرو موږ ناست یو دلته د قربان د جانان په سیټ باندې شروع دی، او دا فلم به انشاءالله په 4 اکتوبر باندې لګي، چې د دې ډایرکټر دی شاهد عثمان صاحب، او د دې رایټر دی سعید تاکالی. په صابرینا سینما به دا فلم لګي. په دې فلم کې زم یو ډېر ښایسته ډېر ماډرن کریکټر کومه. نور پوره سټوري خو به تاسو ته نشم ویلی، هغه به تاسو بیا چې کله فلم ګورئ هغې له به راشئ او به ګورئ. خو ډېر ښایسته فلم دی، بلکل ماډرن دی. په دې کې زموږ د ثقافت د کلتور هم ډېر ښایسته ټچ دی، خو لږ ماډرن طریقې سره. څنګه چې پخوا به یو ژوند را روان و د خلکو، همدغه شان چې څومره خلک ماډرن کیږي، نو خپل کلتور یا خپل ثقافت نه هېروي. موږ هم پکې نه دی هېر کړی. او تاسو یې ګورئ، وخت به کې انشاءالله. ښایسته میوزیک دی، بلکل سلو د مینې محبت، او سټوري هم داسې ده چې ټوله د مینې سره تعلق ساتي. څنګه چې قربان د جانان، نو قربان خو داسې ټکي دی، او جانان د هغه د مینې سره تعلق ساتي. نو د مینې ډک فلم دی، وی ګورئ او خوښ هم کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دو سلامونه یعنی ټول جهان ته. نن د قربان د جانان لومړنۍ ورځ د موږ په سټ ناست یو، او ډېر ښکلی محل دی. په هغې کې دا پیله ورځ ده انشاءالله
بیا به صحیح خبرې عظیم صاحب سره زه کوم انشاءالله په بل انټرویو کې کوي نن دا کار کیو کنه درالم یار درالم گرانو کتونکو السلام علیکم زیم سید تا کالے څنګه دې ٹھیک ٹھاک گرانو کتونکو دې وخت چې کوم فلم جوړیږي دا فلم نوم دی قربان د جانان د دې فلم ډایرکټر شاید عثمان صاحب دی د دې فلم پروډوسر اصغر چیما صاحب دی او دا فلم چې کوم دی ما ولی کلیر سکرپټ زماره ډایلاګ زما دی کہانی زما دا ما په خواري کړی ان شاء الله پستا سو خوښي د دې نه علاوه په دې کې موږ سره وقار جانی یو نوې هیرو لري د دې فلم کیمرامین چې کوم دی هغه زموږ سینیئر کیمرامین دی ښه کیمرامین دی ان شاء الله مخکې فلم هم کړی او دایمو کو د دې نه علاوه پکې نورم ډیر ښه آرټسټان دي عمران صاحب پکې شته اصف خان صاحب دی پکې او خالد یاسمین دا پکې د دې نه علاوه پکې هیروین چې کوم دا بسماره د نسیم پهلوان هم پکې کار شته او ډیر نورم ښه اداکاران دي ان شاء الله دا فلم بستا سو خوښ شي نو دې فلم کتوله بیا راشي ان شاء الله السلام علیکم د ما رونو پښتنو او دا ډیر ښه فلم شروع دی قربان د جانان شم د دې ډایرکټر دی عثمان صاحب او دا د موږ چینل هم ډیر ښه چینل دی وطن چینل او دا غریبانان د کراچۍ نه راغلي دي دغه لپاره او دې ډیر ښه چینل دی دا او دا فلم جوړیږي ډیر ښکلی فلم دی سید تاکالي کہانی لیکلې ده ډیره ښکلې کہانی ده مینې محبت والا کہانی ده او دې کې یو هیروم نوی رالو انشاءالله تعالی د هغه نوم دی وقار جانی او چیما صاحب د دې فلم پروډوسر دی چیما هم پکې ډېر ښه کرکټر دی دې کې ډېر ښه ایکټران دي عمران صاحب اصف خان حاجي صاحب او دلبر منیر شانزیب صاحب پارټرسټ ایکټر دی او دا فلم به انشاءالله ډېر ښکلی جوړیږي او ډېر ښه جوړیږي به نو د ما ټول کراچۍ والا رونو ته سلام دی او ډک سلامونه ورته کوم او دا فلم به لازمي ګورئ په کراچۍ کې به هم ګورئ او دې له به لازمي راځئ دې فلم له قربان د جانانه شم قربان د جانانه شم دې له به لازمي راځئ رونو او ډېر ښه فلم دی ګرانو کتونکو دا و قربان د جانان فلم کې چې کومو فنکارانو د خپل فن مظاهره کوي د هغو رایې د هغو خبرې چې ما له تاسو سره در ورسولې کوشش مې دا دی چې د دې ټولو فنکارانو سره مکمل کمپلیټ مرکه وکړم او هغه مرکه به هم تاسو په وطن چینل باندې ګورئ تر بل نوې او ښایسته خپرونې پورې ما ته راکړئ اجازه زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل تاسو ګورئ وطن چینل د خدای پامان